کې تاسو باندې د خپل کتاب د الف نه تر والناس پورې ټول واورېدو. ځکه امام بخاري حدیث را نقل کړی دی. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی د روزې میاشت وه او حضور علیه الصلاة والسلام مبارک دا صدقه فطرانه چې ورته کوم وي مونږ ورته په عرب کې سرسایه ورته وایو. وی حضور علیه الصلاة والسلام مبارک له دغه د سرسایې په باره کې چا کجوري راوړې وې او هغه کجوري حضور مبارک ایښې وې. ابو هريره صاحب وی ما ته محبوب علیه الصلاة والسلام مبارک وفرمایل چې ابو هريره ته د سرسایې او د فطرانې دغه کجوري چې دي نو د دې دا ذمواري ما تاله درکړه او ته به د دغې کجوري حفاظت پکې. ابو هريره صاحب ورته وی قربان یا رسول الله صحیح ده چې کله شپه شوه ابو هريره صاحب د هغې کجورو باندې ولاړ دی د حفاظت لپاره. یو سړی راغی او په غلا باندې ټوکری ورسره د هغې کجورو ته یې ورړموي او دا کجورې وړي. ابو هريره صاحب وایي زه رالمه او چې کله مې دا انسان ولیده چې دې دا کجورې پټۍ وي ما کلک د دې لاس ونیو. ما ورته چې څه کې وي هغه انسان ما ته شروع شو ما ته وی ډېر فریاد او ډېره جړۍ راته وکړه چې زه ډېر زیات غریب یم زما بچي دي هغوی ډېر زیات اوږي دي او زه د هغوی دپاره دا لیک سوړمه زما بچي د ورځو نه نار دي زه د هغوی دپاره دا وړمه. ابو هريره صاحب وی ما ته ډېر زیات فریاد وکړو وی بس ما ول هغه کجوري ورکړې. ما ورته وی چې زه لاړ شه. وی چې کله په سبا باندې حضور مبارک دربار ته رالم وی حضور علیه الصلاة والسلام مبارک راته صحابو په مخ کې فرمایي چې ای زما صحابي ابو هريره بېګا د هغه انسان سره څوک له قربان شم د جانان د علم نه الله جل جلاله ولا علم ورکړی دی. هريره صاحب ورته فرمایي قربان یا رسول الله وی دغه شان یو کس راغی کجورې یې په ټولې ما د لاس نه کلک ونیو. ما ورته وی چې څه کې په دې کجورو ما ته فریاد وکړه ما پرېښودو. محبوب علیه السلام ورته فرمایي ای زما صحابي وی پرېږدې خو بېګاله به بیا دغه کس راځي. ابو هريره صاحب وایي صحیح ده وی قربان یا رسول الله چې بېګاله راشي بېګاله بیا زه نه پرېږدمه وی بېګاله بیا زه نه پرېږدمه. ابو هريره صاحب چې کله شپه شوه ابو هريره صاحب وایي وی زه وده کېدم نه وی ما وی چې محبوب علیه السلام یو خبره وکړي چې بېګاله به دا کار داسې کېږي نو ضرور به کېږي او خو صادق الامین ذات دی. وی چې کله ابو هريره صاحب وایي زه ولاړ یم او بیا دغه انسان راغی او ټوکری ورسره او دې کجورو ته یې ورړموي او کجورې ته وړي. ابو هريره صاحب وایي ما چې نن خو دې نه پرېږدمه وی ورلم او د دې لاسه مې کلک ونیو. وی ورته مې چې څه کې بېګا خو مې پرېښود ډېرې بانې دې راته وکړې خو نن دې نه پرېږدمه. ابو هريره صاحب ورته وی نن دې نه پرېږدمه. دغه ورته ګویا شو دغه شخصیت ورته ګویا شو. بیا ورته وی چې زما بچي ډېر زیات اوږي دي زما اهل و عیال چې دی مونږ کره کور کې د رزق درک نه لګي خیر د نن مې پرېږده بیا به نه راځمه. ابو هريره صاحب وی زما پې زړه خفه شوي بیا مې پرېښودی. ما وی چې زه غریب د ډېر فریاد یې راته وکړو. ابو هريره صاحب وی بیا د محبوب علیه الصلاة والسلام مبارک دربار ته چې رالم په سبا باندې وی راته وی چې ابو هريره بېګا د هغه کس سره څوک کړله. وی محبوب ته مې فرمایل چې قربان یا رسول الله ډېر فریاد یې راته وکړو پرې مې ښودو. وی محبوب علیه الصلاة والسلام مبارک راته وی چې دروغ یې درته وی بېګاله به بیا راځي قربان شم د جانان د علم نه. وی بیا ابو هريره صاحب وی ما ځان سره یو قسم وکړو چې بېګاله به خو بالکل نه پرېږدمه که بېګاله دا کس راغی او د غلا کوله بېګاله به بالکل نه پرېږدمه. ابو هريره صاحب وی ټوله شپه ورته ویښ ناست ومه. وی دغه دی چې بیا هغه انسان راغی او چې کله دغه کجورو ته ټوکری ورړموله او هغه کجورې وړي ما د لاسه کلک ونیو. ما وی چې نن خو دې بالکل نه پرېږدمه ځکه چې 2 شپې دې راته فریاد وکړو 2 شپې مې پرېښودې په 3مه شپه دې بالکل نه پرېږدمه. وی دې راته ګویا شو چې زه تا ته یو څو کلمات ښیم د هغې د وجې نه ما پرېږده. ابو هريره صاحب فرمایي هغه صحابو د حضور مبارک صحابو هغوی خو د دین اسلام ډېر زیات اوږي تږي وو. هغوی وایي چې موږ ته یو څو کلمات په دین اسلام کې زده شي هغوی د دې اوږي وو. دغه کس ورته وایي وی کم یو انسان چې په کور کې د شپې آیات الکرسي ولولي د هغه کور ته تر سهاره پورې شیطان نه راځي. ابو هريره صاحب فرمایي وی ما ته دومره ښکلې خبره وکړه وی بیا پې زما زړه خفه شو ما چې ډېره ښکلې خبره یې راته وکړه چې څوک د شپې آیات الکرسي ولولي د هغه کور ته شیطان نه راځي. وی په سبا د محبوب دربار ته بیا رالمه. وی محبوب راته وی چې ابو هريره بېګاره د هغه کس سره څه وکړله. وی ما ورته چې قربان یا رسول الله دغه شان راغلی و او بیا راته ډېر فریاد یې راته وکړو خو بیا راته اخره کې وی ما ورته وی چې نه دې پرېږدمه خو بیا راته وی چې زه تا ته یو څو کلمات ښیم د هغې د وجې ما پرېږده. وی څه کلمات یې درته وی؟ وی ما ته وی چې څوک د قرآن عظیم الشان دا څو آیاتونه ولولي د آیات الکرسی ده څوک د شپې دا آیاتونه ولولي په خپل کور کې تر د سهاره پورې دغه کور کې شیطان حاضري نه کوي او نه ورځي ورته. محبوب علیه السلام ورته فرمایي مسکی شو ورته وی ابو هريره خبره خو راته ښکلې کړې ده صحیح خبره درته کړې خو خبرې دا کس څوک
ابو هريره صاحب ورته ما ته پته نه قربان یا رسول الله الله ته پته دا او دا رسول ته پته را محبوب ورته فرمایي ابو هريره دا کم کس چې راته دا شیطانو دا څوک دا شیطانو چې تعالی انساني شکل کې راتلو او بیا درته خبرم داسې وکړه چې په کوم کور کې آیات الکرسی لیکيږي نو هغه کور ته شیطان ناراضي څومره ښکلی څومره فضیلت رب العزت د قرآن عظیم الشان له ورکړی دی ګوره شیطان دی که نه زمونږ د دین اسلام دشمن دی زمونږ دشمن دی خو بیا هم ورته پته ده چې رب العزت د قرآن عظیم الشان له دومره فضیلت وله ورکړی دی دومره کمال یې وله ورکړی دی چې کم کور کې دا آیات الکرسی ولوستی شي نو هغه کور ته بیا زم حاضر نشم کولی رب العزت په دغه مبارکه میاشت کې مونږ باندې هغه ټول قرآن عظیم الشان وردو الحمدلله خو مونږ